کوو، شکریه ادا کوو چې تاسو دومره تکلیف سره بیا هم د تکلیف باوجود هم تاسو دلته موږ له راغلی. نادر صاحب شکریه ادا کوو، ای هینډز چې کوم ټیم دی د هغوی یو جهان مننه چې دومره مدد یې موږ سره وکړو. موږ کوشش دی کاوش دی چې یاره موږ په 400 کې بیا په خیبر پښتونخوا کې مختلفو ضلعو کې چې دی نو بدلون ارګنایزیشن چې څومره چا سره ښېګړه کولی شي هغو کې مختصر الفاظو کې زه وایم ځکه چې ټایم مخکې نه هم ضایع شوی نو نه غواړو چې نور ټایم ضایع شي. بدلون ارګنایزیشن 2011 کې رجسټرډ شوی، هغې نه بعد چې دی ولنټیر بیسس باندې مختلف علاقو کې کارونه شروع کړل او هیلپ سم ون تھرو سم ون یو آیډیا موږ ډیولپ کړه چې په دې باندې به کار کوو، چا سره مدد کول د چا په ذریعه په هغې باندې روان شو. اوس موجوده وخت کې چې کوم ځای کې موږ ولاړو نو د هغې بنیادي مقصد او چې کوم هغه همدغه و چې یاره موږ هغه خلک چې کوم ډېر زیات ډیزروینګ دي، ضرورتمند دي، هغه خلک به موږ راوچتو، په خپلو خپو به ودرو او هغه خلک به مخ په وړاندې بوځو. بدلون ارګنایزیشن په د کرونا وخت کې چې دی نو 251 خاندانونو ته هم په دغه طریقې سره چې دی نو اوړه غوړي چیني د میاشتې راشن به ورورسو. دغې نه علاوه هم په د کرونا دور کې چې دی نو 3 هغه یتیمان جنکۍ چې کوم انتهایي ضرورتمند وي او هغې ته د هغوی واده تیار و، خو د جهیز د وجې چې دی نو د هغوی واده ولاړو نو موږ هم سیلف هیلپ په ذریعه باندې او هیلپ سم ون تھرو سم ون په ذریعه باندې چې دی نو مدد د چا په ذریعه په هغې باندې موږ هغه 3 وړه جنکۍ چې واده کړې. دې نه علاوه د دې ویلچیر ډسټریبیوشن نه علاوه نور چې کوم زموږ اویرنس سیشنز پروګرامونه په خیبر پښتونخوا کې 25,000 کسانو ته چې دی نو موږ د کرونا اویرنس ورسو په 28 ضلعو کې مختلف ځایونو کې موږ پروګرامونه وکړل. دا شعیب صاحب کوم چې ډسټرکټ افیسر دلته 400 کې دی، سوشل ویلفیر ډسټرکټ افیسر دی، انتهایی کوآپریشن موږ سره ډېر کوآپریشن یې را سره وکړو، په هر لحاظ سره موږ ډېر زیات انکرج هم کړو او دغه نه علاوه چې دی نو موږ ته یو قسم سپورټ په داسې لحاظ سره راکړو چې یاره کوم ځای کې به څه ایشوز وو داسې نو هغه به موږ سره په سپورټ کې هغه حل کولو کوشش کوو چې هغه ګورنمنټ سایډ نه یا ایون زموږ چې کوم اوس رجسټریشن و نو په هغې کې راسره دوی 100% سپورټ په دې لحاظ سره چې الریډي دوی زموږ اکټیویټیز کتل په مختلفو ځایونو کې نو هغه یې منیټر کول هم او هغه یې کتل هم موږ انکرج کولو هم. بیا شعیب صاحب وایي چې یاره زما خواهش هم دی چې تاسو لپاره بدلون ارګنایزیشن لپاره به ایوارډ زه دغه کوم نه انشاءالله چې هغه به هم کېږي. خو زه ستاسو شکریہ ادا کوم نادر صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور اتنی دور سے آپ تکلیف مطلب اتنی سردی میں آپ یہاں پہ پہنچ گئے، آپ کا بہت شکریہ. آپ کی سپورٹ رہی تو انشاءاللہ ہم بہت زیادہ کوشش کریں گے اور بھی ڈیزرونگ لوگ یہاں پہ موجود ہیں.